الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. زا عبد الخالق د جامعه قیومیه متخصص ستاسو په مخ کې د ثمارو مسلې وضاحت غواړم. الاستفتاء میوه ندش نسوي د باغ د میوه خرڅول څه حکم لري؟ لږ شنه ده لږ نه ده شنه، د دې خرڅول جایز دی او کنه؟ او دارنګه میوه ګرد شنه ده خو یا قبل بدو الصلاة ده یا بعد بدو الصلاة ده. الافتاء بتوفيق الله تعالى. محترم سامعينو، اول جزء میوه نه ده شنه د سره د دې خرڅول ناجایز دي ځکه دا بیه د معدوم ده او بیه د معدوم ناجایز ده. دویم جزء لږ شنه ده لږ نه ده شنه، په دې کې درې قوله دي. یو قول د امام شافعي رحمه الله، د امام احمد بن حنبل رحمه الله، او درنګه ظاهر مذهب د احناف هغه دادي چې لږ شنه لږ نشنه دا نه ده جایز ځکه دا مفزي ده و بیه د معدوم ته او بیه د معدوم ناجایز ده. دویم قول د شمس الایمه حلوانی دی، هغه وایي چې دا بیه په شرط د اکثر باندې جایز ده. که اکثر شنه و نو په صورت کې جایز ده، که اکثر نه و شنه په صورت کې ناجایز ده. دریم قول د امام فوزیلی او د ابن نجم دی، هغه وایي دا جایز دی بلا د شرط د کثرت سره، چې میوه لږ شنه لږ نه شنه دا مطلقاً د دې خرڅلاو جایز دی ځکه هغه نشنه چې د هغه تابع د شنیه. او دارنګه علامه ابن حمام پر دې باندې دلیل پیش کړی دی چې د امام محمد رحمه الله لما دا یو روایت لیدل دی چې هغه وایي د ګلانو بیه پر درختو باندې جایز ده، نو ګلان یې کې بعد یې ګری رشنه کیږي نو ځکه لږ نه لږ نشنه د دې عقد جایز دی. او ابن عابدین رحمه الله په دې کې د خلکو ضرورت هم ویلی دی چې په دې کې خلکو ته ضرورت دی ځکه خلک اکثر نن سبا هغه د مسایلو د دې څخه غافل دي، نو په دې وجه باندې هغه کمیوه لږ شنه او لږ نه شنه د دې عقد جایز دی وعليه الفتوى. محترم سامعین، دویم جز چې میوه ګرد شنه ده یا قبل بدوی الصلاة ده یا بعد بدوی الصلاة ده. که میوه ګرد شنه وه که قبل بدوی الصلاة یا بعد بدوی الصلاة په شرط د قطع وه په هغه صورت کې بل اتفاق جایز دی. او دارنګه که قبل بدوی الصلاة یا بعد بدوی الصلاة خو بلا شرط شرط سره ینه، په دې صورت کې هم جایز ده وعليه الفتوى. دریم صورت چې په شرط د ترک علی الاشجار دا بنو یا قبل بدوی الصلاة یا بعد بدوی الصلاة. که بعد بدوی الصلاة په دې کې د امام محمد صاحب او د شیخین اختلاف دی. امام محمد صاحب رحمه الله فرمایي جایز دی او شیخین رحمه الله فرمایي چې ناجایز دی. فتوا د امام محمد رحمه الله پر قول. کچېرې په شرط د ترک قبل بدوی الصلاة په دې کې څلور سره مذهبونه هغه دا وایي چې دا ناجایز دي. ظاهر روایت د مذاهب اربعو هغه دا وایي چې دا ناجایز دي. په دې کې فتوا د کل د عدم جواز. خو علامه ابن حمام رحمه الله هغه وایي چې دا د امام محمد رحمه الله د دې د جواز قول کړی دی استحسانا او د وجه د عموم بالواسخ. او ګڼو کتابو هم فتوا د امام محمد رحمه الله پر قول باندې کړی ده، لکه کافی، هدایه، ملتقا، مجمع او منتقا او درکه تنویر، منح، دې ټولو د امام محمد رحمه الله پر قول باندې فتوا کړ. او د امام محمد رحمه الله پر دغه قول د جواز باندې فتوا ده په وجه د عرف او د تعامل د ناس. اوس دلته یو حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل بدوی الصلاة د شید خرڅولو سمانه کړی ده. نو د هغه په باره کې علما کرام دا فرمایي چې دغه حدیث چې دی دا
د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر عرف باندې حمل دی چې پر هغه عرف کې به هغه عقد کې به نظر اتلله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایل چې تاسو قبل به د صلاح عقد مکو او یا دویم یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته به تور مشوره ویلې دي او یا دا پر مکروه تنزیهی باندې حمل دی دویم دا چې په عقد کې د مقتضا عقد خلاف شرط ولګي نو د دې په باره کې علما دا فرمایي چې په عقد کې شرط پر درې قسم دي یو مقتضا د عقد شرط دی یو ملایم د عقد شرط دی یو مخالف د عقد شرط دی او مقتضا د عقد شرط چې شرط وي د عقد تقاضا هم دا غوي لکه زه تاسو هم زه د اخر تاسو را نسم ته به ما تراکه دویم ملایم د عقد شرط لکه زه تاسو هم زه د اخر پر تابانه خرڅوم خو په دې شرط چې ته ما ته کفیل راکې ته ما ته ذمہوار یا ګرو راکې د به ملایم د عقد دی دا دواړه شرطونه چې د عقد کې جایز دي دریم مخالف د عقد شرط بیا پر درې قسم یو هغه دی چې مقدور حسي نه وي دویم هغه دی چې مقدور شرعي نه وي او دریم شرط عرفي دی چې مقدور حسي نه وي هغه شرط لکه زه د اخر پر تابانه خرڅوم په دې شرط چې ته اسمان ته خېږ چې مقدوري شرعي نه وي لکه یو زنان خپل خاوند ته وای چې زه ستاسو سره نکاح کوم په دې شرط چې ته به ما د دې ملک د دې وطن سره بیا دا په شریعت کې دا حق نه لري چې خاوند دا د دې فعالیت سبند بند کی البته کچیر خاوند دا وعده ورسره کړي او بیا هغه وعده پر کول لازم دي او دریم چې دی هغه عرفي شرط دی لکه په مذکوره مسله کې اوس غیر مقدور حسي او غیر مقدور شرعي او دارنګ شرط عرفي دا درې سره بیان پاسدي خو غیر مقدور حسي او غیر مقدور شرعي دا شرط پاسد دی به صحیح ده او په عرفي کې بیان فاسدي هغه شرط عقد فاسدي چې مخالف د عقد سره وي د یو د عقیدینو فائدہ وي او نه مقدور حسي نه مقدور شرعي او نه مقدور حسي نه مقدور شرعي او نه عرفي نو دا به عقد فاسدي لکه زوام چې زه د اخر ستا سره نسم خو په دې شرط چې خورکه به پرتای یا زه د اخر در باندې خرڅوم په دې شرط چې ته به بهر نه پروړې یا زه د غلام در باندې خرڅوم په دې شرط چې ته به خدمت نه پکې یا به کوزده ورکې نو دغه شرطونه چې دي د عقد خلاف او ناجایز دي نو معلومه سو چې شرط عرفي چې دی دا معتبر دی ځکه عرف د چې کله د حدیث په مقابل کې راسي نو په عرف عام سره تخصیص د حدیث کېدلی شي او د ظاهر او روایت په مقابل کې عرف عام او عرف خاص مطلقاً معتبر دي او لکه څنګه چې عرف قدیم معتبر دي نو دارنګ عرف حادث هم معتبر دي بیا که څه هم د مقتضا خلاف راسي لکه ګارانټي سو وارنټي سو او دارنګ به وفا هم سو په دې شرط چې زه روپی پیدا کوم برته به د امزه کما تراکه نو حکیم الامه رحمه الله هغه هم رائے داغه ده چې دا عرف دی او عرف قدیم او عرف حادث دا فرق نه لري لہذا په عرف او د تعامل په وجه باندې هغه په شرط د ترک علی الاشجار قبل بدو الصلاه د عقد جایز دی وس د نن عصر یو مسله چې زموږ خلک کله د شپږو کلو د پاره یو باغ رانسی کله د وو کلو د پاره کله د لسو د شلو کلو د پاره باغ رانسی نو دغه باغ چې دی رانسی د دې میوه خو معدومه ده او دا خو هغه د جزء اول سره ملحق مسله ده چې کله میوه نه یشنه د دې عقد خو ناجایز دی نو لہذا دغه عقد څنګه نو د دې په جواب کې زموږ علما یو حیله بیان کړی ده چې دغه کس مشتری د اول دواره اجاره واخلي د ځکه د درختو د مابین ځکه د په اجاره واخلي
فرضاً د باغ په 10 لک روپۍ رانیسي نو دی په 9.5 لک روپۍ باندې د ځمکه په اجاره واخلي بیا د مساقات وکي د هغه خپل بایع سره او د هغه د پاره دی 50,000 مختص کی نو د باغ وړي خرڅې دي د عقد یې سي 50,000 دی ورکي هغه 9.5 لک دی ورکي 10 لک روپۍ وي د خپل د باغ میوه وړي او خرڅې دي پر دا طرز باندې جایز ده د دې څخه علاوه هغه نه ده جایز حاصل دا چې اول دی اجاره په ډیرو پیسو کې بیا د مساقات هغه په لږو پیسو باندې وکي دا ټولې مسلې په رد مختار او در مختار کې هغه په څلورم جلد 4 صفحه کې او دا رنګ پنځم جلد 5 صفحه کې او دا رقم مجلة الاحکام العدلیه په ماده 1500 درويشت کې او دا رقم درر الحکام په 600 صفحه کې سلیم باز په جلد اول 8 صفحه کې او تاسي په 1508 صفحه کې ماده شل او د ماده 208 او 209 د ټول په دې کې بیان کړی دی والله سبحانه وتعالى اعلم